ملګرو اخر هم د نړیوالو زړه تنګ شو او کاندیدانو ته یې اخطار ورکړ. نړیوال وایي چې موږ لږ فساد ټارګټ وي، خو افغانان بیا داسې صفا کار وکړي چې زموږ هیڅ تمه ترې نه وي چې دوی به دومره موږ ته وکړي. هیڅ د وطن او د ولس په قصه کې نه دي. افغان سیاسیون چې څومره کولی شي هغومره نړیوال خوشحاله ساتي، خو خپل خلک چې څومره ټیټ کولی شي هغومره یې ټیټ ساتي. ملګرو ټاکنې ځنډېدل علت خپله د ټاکنو کمیسیون مشرې هوا عالم نورستانۍ په ډاګه د رسنیو په وړاندې وویل چې عبدالله نه غواړي چې نتایج اعلان شي او همدارنګه یې 7 ولایتونه په وچ زور تړلي دي. ملګرو ډبل عبدالله غواړي چې نتایج دوهم پړاو ته لار ومومي او بیا ډیل وکړي، ځکه چې دی بله لار نه لري. راځئ چې راپور وګورو چې ملګرو ملتونو ولې غوسه شول. درنو لیدونکو او مینوالو السلام علیکم، وخت مو بخیر. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي د دغه هیواد پر ولسمشریزو نوماندانو او د هغوی پر پلویانو سخت غوسه او غږ کړی چې ټاکنیز کمیسیونونه خپل کار ته پرېږدي او د ټاکنو اعلانېدونکې پایلې ومنئ. اماماتو وایي چې تاسو به څه سره اخته یاست، په سوله کار وکړئ او په دې کار وکړئ چې څنګه هیواد له بحرانه وباسئ. تدامچی اماماتو دا څرګندونې د افغانستان په تړاو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې غونډې ته وینا کې کړې دي. ښاغلی اماماتو ویل د راتلونکي افغان حکومت تر ټولو مهم کار به د سولې د یوه داسې بهیر همغږول وي چې مشري به یې په خپل افغانان کوي. نوموړي هیله وښوده چې د تیرو ولسمشریزو ټاکنو پایلې به نږدې راتلونکي کې روښانه شي. د غوښتنه وکړه چې ټاکنیز بنسټونه خپل کار او ټاکنیز بهیر بشپړولو ته پرېښودل شي او نوماندان دې پایلې ومني. زه پر ټولو خواو غږ کوم چې ټاکنیز بنسټونه پرېږدئ او د ټاکنیزو شکایتونو د څېړلو په ګډون خپل ټول مسؤلیتونه سرته ورسوئ. کله چې شکایتونه د قانون پر بنسټ وڅېړل شي نو نوماندان او د هغوی ملاتړي هڅوم چې پایلې ومني. ښاغلي اماماتو ویل د راتلونکي حکومت لپاره مهمې مسلې سوله، پرمختیایي چارې، د بېوزلۍ کمول، بشري حقونه او حساب کتاب کول دي. د هغه په وینا نړیواله ټولنه هیله لري چې په دې برخه کې له راتلونکي حکومت سره ګډ کار وکړي. نوموړي د امنیت شورا غونډې ته وویل د ټاکنو پایله چې هر څه وي به، خو سوله راتلونکي حکومت ته تر هر څه مهمه ده. افغان ځوانان استازي عایشې خورم د ملګرو ملتونو غونډې ته وویل د سولې لپاره رښتینې او جدي هڅې پکار دي. ښاغلي اماماتو زیاته کړه چې په تېره موده کې د سولې برخه کې یو لړ بنسټیزې مسلې رابرسېره شوي چې په وینا یې د معنا لرونکي پرمختګ لپاره تنظیم او ترتیب شي. دا مسلې د تاوتریخوالي کمول، اوربند او د نه منلو وړ داسې لارې چارې موندل دي چې د بشري حقونو، عدالت او حکومتولۍ په برخه کې د لاسته راوړنو پر بنسټ پرمختګ دوام وکړي. دا د افغانانو د ژوند او هوساینو مسلې دي، نو ځکه اړتیا ده چې د سولې خبرې باید د افغانانو په مشرۍ وي. ښاغلي اماماتو ویل د سولې په خبرو کې د پیاوړي دریځ لپاره تاوتریخوالی چې ملکي وګړو ته مرژوب لاړوي هیڅکله د منلو نه دی. غونډې ته د افغان ځوانانو استازي عایشې خورم د سولې په تړاو ویل یوازې په خبرو ستونزې نه هوارېږي، بلکې پکار ده چې د سولې لپاره رښتینې هڅې او جدي کار وشي. درنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه، مهمې او لنډو پیښو څخه ځان ډېر په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ ترڅو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو ژر تر ژره در ورسیږي. مننه له ټولو مینوالو او قدرمنو دوستانو نه.